السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. موږ په تېرو درسونو کې د حساب اړوند مسایل کوم مسایل چې وو هغه مو تدریس کړل. نن ورځ راځو د حساب لومړنۍ برخې ته حساب شروع کوو. نن ورځ راځو د حساب د علم د زده کړې څخه عرض. دا وایو چې د حساب د زده کړې څخه عرض څه دی؟ څه عرض دی؟ ولې موږ حساب علم زده کوو؟ ولې وایو انسان په ورځنیو معاملاتو کې له غلطۍ څخه ساتي. د حساب زده کړه موږ په ورځني ژوند کې کوم معاملات یعنې خرڅلاو او اخیستنه ده په دې کې موږ له غلطیانو څخه ساتي. یعنې مثلا که چیرې یو دوکاندار حساب نه وي زده دا یې خرڅلاو کوي یا به مشتري ته پکې تاوان ورکوي یا بازار ته پکې تاوان ورکوي. نو که چېرته موږ حساب زده کړو نو موږ په ورځنیو معاملاتو کې د غلطۍ څخه په امان کې یو او غلطۍ به نه کوو چې دا د حساب د زده کړې څخه عرض دی. بل راځو د حساب ځینې اصطلاحات دي. لومړی راځو عدد. عدد یو سمبول دی چې د شیانو یا کمیتونو ارزښت ټاکي. یعنې دا یو سمبول دی چې د شیانو یا کمیتونو ته یو ارزښت ورکوي. مثلا موږ وایو دا کوټه یا دا صنف 15 متره دی. اندازه کول د یو کمیت شو خو دا 15 چې شول دا یو عدد ده. موږ ته یې د دې صنف ارزښت وښیلو چې دا 15 متره دی. یا دا 4 کتابونه دي موږ ته یې د یوه شي ارزښت وټاکلو ځکه چې 4 یو عدد دی او موږ ته یې د یوه شي ارزښت وټاکلو چې دا څو کتابونه دي. موږ ته وویل د 4 کتابونه دي نو 4 یو عدد شولو یا دا یو کالم دی. نو موږ ته دا یو عدد دی موږ ته یې د یوه شي ارزښت وښیلو موږ ته د یوه شي ارزښت وټاکلو چې دا کالم یو دی چې ته ارزښت ویل کېږي. نو د اعدادو سمبولونه ډول ډول سمبولونه لرو لکه شرقي اعداد شول رومي اعداد شول. مثلا رومي اعداد لیکو. رومي اعداد سمبولونه په دې ډول دي. دا 1 2 3 4 5 او داسې نور. دا د رومي اعدادو سمبولونه دي. بل شرقي اعداد غربي اعداد سمبولونه دي لکه دا غربي اعداد دي. البته شرقي اعداد دي یو سمبولونه دي. دا ډول ډول سمبولونه موږ نور هم لرو. بل دی کمیت. لپاره کې موږ کمیت وویل چې قیمت څه ته وایي؟ هر هغه شی چې د اندازه کولو وړ وي کمیت بلل کېږي. یعنې کوم څه چې موږ ورځني ژوند کې هغه اندازه کېږي ته قیمت ویل کېږي. لکه یو صنف یا یو سړک کوم چې اندازه کېږي موږ وایو دا 15 متره دی یا 4 متره دی. نو دا هر هغه شی چې کوم څه چې اندازه کېږي ته قیمت ویل کېږي. نو دا کمیت دی. بل راځو د اعدادو ډولونو ته چې اعداد کوم ډولونه لري هغه یو یو تشریح کوو. ما دلته شجره لیکلې ده یو یو تشریح کوو. اعداد په عموم کې په 2 ډوله دي. یو حقیقي اعداد دي بل موهومي اعداد دي. حقیقي اعداد بیا په 2 ډوله دي چې یو ته یې ناطق اعداد ویل کېږي او بل ته یې غیر ناطق اعداد ویل کېږي. ناطق اعداد او غیر ناطق اعداد. ناطق اعداد بیا په 4 ډوله دي چې عبارت دي طبیعي اعدادو څخه تام اعدادو څخه مکمل اعدادو څخه کسري اعدادو څخه. دا 4 ډولونه دي. دا دي ناطق اعداد 4 ډولونه دي. بل راځو تام اعدادو ته. تام اعداد په 3 ډوله دي. مثبت اعداد صفر او منفي اعداد. تام اعداد په څو ډوله دي؟ تام اعداد په 3 ډوله دي. مثبت اعداد صفر او منفي اعداد. بل دی کسري اعداد. کسري اعداد په څو ډوله دي؟ تشریح کوو. کسري اعداد په 2 ډوله دي. یو مثبت کسري اعداد بل منفي کسري اعداد. راځو مثبت عدد ته. مثبت عدد په څو ډوله دي؟ مثبت عدد په 2 ډوله دي.
یو منفرد عدد البته مفرد عدد بل مرکب عدد تو ډول دي په دوه ډوله مفرد عدد او مرکب عدد منفي عدد په څو ډوله دي دا هم په دوه ډوله دي یو مفرد عدد بل مرکب عدد بل مرکب عدد ته راځو چې مرکب عدد په څو ډوله دي مرکب عدد هم په دوه ډوله دي چې ورته جفت عدد ویل کېږي او بل ته تام عدد ویل کېږي چې دا وه د اعدادو شجرات ما تاسو ته وړاندې کړله انشاءالله تعالی په راتلونکو ساعتونو کې به تعریفونه هم کوو د تعریفونو سره به تاسو ته موږ تشریح کوو دا و زموږ د نن ورځې درس نور به درس پای ته رسیږي د خدای په امان